په دې پیریانو کې یو نوع د دیوان ورته وي. هغه په یو لار کې د ډنډ په غاړه ناستو او په دې لار به چې څوک تېرېده نو راوبې نیو، چې راوبې نیو ویل به دلته کېنه، چې کې به ناستو نو هغه ډنډ کې به چنډخ چې څنګه आवाज کوي هغه ټیر غوندې که نه چنډخانو आवाज خو به نو دې ورته وي چې دا څنګه आवाज دی؟ جی دا چنډخ دی مردار. ویل دا مردار چنډخ دی، غړپ دې ځای نه به ونیو ثابت یې وویسته چې تا زما معشوقې ته څنګه وایي چې دا چنډخ دی مردار؟ لار شاړه شوه چې هلکه په دې لاره مه ځئ چې څوک ځي یا مړ کېږي. یو سړي ویلی چې یا زم مړی ما او یا خو پې دا پته لګوم چې چل څه دی، چې دی پې ورغلی دی دیو نیولی دی کېنولی دی. وی چې کېنه یو ساعت په دې کې چنډخ आवाज کړی. ویل دا څنګه आवाज؟ ویل سبحان الله ما دومره ښایسته आवाज په زندګۍ کې چېرته اورېدلی نه دی. سړی هوښیار و پوه شو. دیو په ملا وټپولو. ویل ته په دې لار ازاد یې او سوداګرۍ پسې ځې او راځې، ما خو د دنیا بیړه تباه کړه او مړې که چې زما دې معشوقې ته به ډېر په سپک نظر کړه. تاسو خیال راغی صاحب د سوات یو لوی ولی تیر شوی، په لاره روانو مریدان ورسره و، نیمه شپه وه، یو هندو یې ولید، هندو لګیا دی رام 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 ستوائی گرو کیے سات نام رام رام ستوائی گرو. دا د هندوانو وظیفه ده. عزیزانو ما د هندوانو په مندر کې هم ډېر وخت تېر کړی، ما د سیکانو په ګوردواره کې هم ډېر وخت تېر کړی، ما د انګریزانو په ګلجه کې هم ډېر وخت تېر کړی. د انګریز په ګلجه کې تقریر به مې واورېده، بیا به ورسره کېناستم، چای به م څښلې او سره باسونه به م کول. تاسو خیال راغی اوس ما کافر نه کوي چې ګلجې ته تللی دی، ځکه تاسو سره خو نور څه نشته. خیال م راغی جي د هندوانو مندر ته به م ځې، سبا به پې ته تنقید څنګه کوې، د سیکانو ګوردوارې ته به م ځې او د انګریزانو ګلجې ته به م ځې، سبا به پې ته تنقید څنګه کوې. هغه انګریز پادري یو ورځې ما ته وویل، ما ته ویل په تاسو مسلمانانو کې دا شیخ سادي څنګه سړی و؟ ما وی جی ډېر لوی سړی و. وی د قرآن او حدیث نه خو خلاف نه دي کړي؟ مال نه. ویل ستاسو د مسلمانانو په حدیث کې راغلی دي چې 3 څیزونه دي چې هغې کې تاخیر مه کوئ. د مونځ چې وخت راشي او کونډې ته چې میړه میلاو شي فوراً دې ورسره نکاح تړي. او شیخ سادی ویلی دي چې برای راست برو اگر چه دور باشد، زن بیوا مکن اگر چه حور باشد. کونډه ښځه مه کوه که د هورې غوندې ښایسته مي. پیغمبر وی فوراً دې کونډه نکاح تړي او شیخ سادی وی کونډه مه کوه. نو دا د حدیث نه خلاف نه دي کړي ستاسو شیخ سادی؟ ما ورته وی چې پادری صاحب ته په دې شعر پوه نه یې. زمونږ د فارسی او د عربي قانون دا دی چې د شعر شجه ماتیږي، هلته به د قانون لحاظ نه ساتلی کېږي. دا شعر داسې دی چې برای راست برو اگر چه دور باشد، زن را بیوا مکن اگر چه حور باشد. د دیرې مخې ته الف دی، خو د الف د ضرورت شعري دپاره غورځېدلی دی، ځکه چې بیا د شعر شجه پې ماتیږي. اصل کې زن را بیوا مکن. نو معنی دا شوه چې په سمه لار ځه که ډېره لرې ویم، خو زن را بیوا مکن، ښځه مه کونډوه اگر که د هورې غوندې ښایسته مي چې ته والا میړه مړ کې چې زه ورسره نکاح وتړم. بس پادري داسې اک بک ویل داسې جواب دی راکړو چې زه خو ډېر هندوستان کې ګرځېدلی، ما ته دا جواب چا نه دی راکړی. مالدا مې درته حقیقت وي. وی ښه یو بل سوال در باندې بل اتوار له بیا کوم. مال ټیک ده، بل اتوار له بیا ورغم، دا زه په چراټ کې وم. ما ته وی چې
زمون عیسی علیہ السلام تاسو مسلمانانو وایي چې الله ځان ته بللی دی او پاسمانونو کې اوسېږي او ستاسو پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځمکې لاندې پروت دی نو رتبه د عیسی اوچته ده چې خدای ځان ته بللی دی او که رتبه ستاسو د پیغمبر اوچته ده چې ځمکې لاندې اوسېږي ما ورته ویل پادري صاحب د دې جواب نن نه 400 کاله مخکې شاه ولی الله صاحب کړی چا دا ویلی چې عیسی اسمان تتلو باندې د رسول الله نه بهتر دی ویل بړبوکی د اوبو د پاسه ګرځي او ملغلره د اوبو په بیخ کې پرتی نو رتبه د ملغلرې اوچته ده که د بړبوکی اوچته ده تاسو خیال ده بل سوال کوي بس دا دې پورې ورته یم چې ستاسو لږ وسط دماغ کې پیدا کړي وسط مولانا تانوی رحمت الله علیه تقریر کړی دی چې چرته سپی الته د رحمت ملائکی نزي یو سړی ولا راغی سپی ور سره دی وی جی دا حدیث رښتیا دی چې چرته سپی ملائکی الته نزي ویل په حدیث خو رښتیا ویل ما دا سپی ساتلی د ورځې مرا سره یو د شپې ځان سره کټ کې وده کوم ولې و اسرائیل علیه السلام باندې نږدې نه راځي او به زه به ټول عمر ژوندی یم ځکه چې چرته سپی هلته ملایکې نه ځي نو ما سره چې سپی اسرائیل به نږدې نه راځي به زه به ټول عمر ژوندی یم اوس مولانا تنویر رحمت الله علیه خو حکیم الامت دی که الله د ځمکې سر به د علماء دیوبند غوندې علما هم پیدا کړي علما خو ډېر دي دا نن څه چې تاسو په دنیا کې ګورئ قسم په خدای دې زه په ټول عرب ملکونو کې ګرځېدلی په ټول عرب ملکونو کې د دیوبند علما ما کتلی دي چې د مصر او د افریقې او د مکې او د مدینې علما به ورته داسې ولاړو او دیوبندي به ورته تقریر کولو یو ځل مولانا یوسف بن اوریدي الله تعالی غریق رحمت کی په دې باسو د مکې د علماو سره چې مذهب حنفي چې دا په ټولو مذهبونو اوچت دی داسې ورته لګیاو چې یوه ګنټه تقریر ورته وکړو ما د اهل مکه او د علماو تلفظ وانه اورېدو تاسو خیال ده اوس خبرې دام دي چې هلکه دا دیوبندیان چې دي وابیان دي او دغه څه ورته وایي زیارتونه نه مني او پیران نه مني او پلانین هلکه چې زه په خپله مولا یم په ایمان یې بل مولا به منم که نه چې زه مولا نه وی نو د دې علماو په دعوت به زه راتلی سله هم ځان نه مخکې مې د دوی مقام منلی دی نو هله ورته رالم که نه ټیک شو دي علماء دیوبند په خپله پیران دي واورئ واورئ او په کلاو غوږونو واورئ دیوبندی عقیده درته وویل مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه ته د شیعو یو ډله راله ویل مونږ سنیان کېږو خو که بېګاله مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولیده هغه ورته ووی چې په خوب کې لیدل خو اسانه خبره ده بېګاله به وګورئ که په ویښه مې درته وښوده نو بیا هغه وی چې په ویښه په دې مخونه یې والا لاس راښ که ورته ګورئ په دنیا کې په ویښه د دیوبند علماو رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت خلقو ته کړی ته پوه شي په خبره باب فضائل القرآن کې وګورئ ترمذي او مشکات شریف کې دا علما عقیده او ایمان دی صحابه په یو قبر خیمه والا ورته پته نه وه چې دلته قبر دی چې شپې سملاسته د قبر لاندې نه د تبارک الذي आवाज راتلو تبارک الذي بيده الملك حتی ترغه پوری چې تبارک الذي ختمه کړه سار لدا صحابه راغ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې صاحب بیگا خدا سي چلو دلته قبر او لاندې تبارک الذي ویل سردار کونین ورته فرمایل چې دغه تبارک الذي سره دنیا کې د دوستانه وا نو په قبر کې ما یار ور سره دی ځکه وای تاسو خیال عزیزان
शाह अब्दुल अजीज فتاوی عزیزیه کی لیکلی دي نن 400 کاله مخکې چې ابوبکر صدیق چې وفات کېده نو حضرت علی راوغوښته وصیت یې ورته کول چې وصیت یې ورته کولو چې زه مړ شم نو زما د خښېدو اجازت به د روضې مبارکې نه غواړئ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې دے وفات شو روضے ته اجازت ته مونږ روان شو نو زه دا ډلې نه مخکې وم نو د روضې دروازې لرې شوې او دننه آواز راغی چې دا محبوب خپل محبوب ته ډېر زر راوړئ. تاسو خیال نه نو عزیزانو عرض مې دا و چې ما لوی لوی اکابر او بزرگان د زمانې لیدلی دي لوی لوی ما مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه لیدلی دی ما مولانا عبدالمعبود رحمت الله علیه لیدلی دی چې چاته به په ژوند د قبرونو کشف کېده قبر ته به ودرېده او هغه به ولیدل لاندې چې په دې مړي سال دی د یو سړي تپوس مې ته وکړو د لاهوري صاحب نه مال د هغه په قبر کې سال دی چې وہ پکوڑے کی طرح قبر میں تل رہا ہے. تاسو خیال ده د بل سړي تپوس مې ته وکړو مال د هغه سال دی چې ان کی حالت اچھی ہے خدا جانے ان کی کون سی ادا اللہ کو پسند آئی. مولانا عبدالمعبود ته مې وی معلومات هم د یو قبر کشف وکړه وی ولې دا د قبر معاملات ته نه منې څه مالا د ابراهیم علیه السلام په سنت عمل کوما چې رب ارنی کیف تحیی الموتى قال ولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي. ستا ایمان نه دی چې زه مړي ژوندي کوم وی زما ایمان دی خو چې زما مخکې وکړي نو چې زما دړه قال فخذ اربعه من الطير او دا لویه واقعه ده نو ما چې زه لږ وګورم لاس نه ونیوم د شپې 10 بجې وې او دیرې ته راوستم چې دیرې ته راوستم داسې سترګې پټې کړې بیا ما ته وایي چې بچیا داس چل دی چې دې دیره کې داسې مړی نشته چې ته وګورې او دې خوشحال شي دا ټول په قبرونو کې ناست دي او غوښې ته غوسېږي لګیا که مې درته وښوده نو ټول عمر به روټۍ خوند در نه کړي ته وتښتېدم په یو سا کور ته رالم سهار چې بیا ورغلم ما ته ولې مال نه ګورو بس توبه مې ول راځه درته خیر. مولانا شمس الحق افغانی رحمت الله علیه د دیوبند علماء دا اتفاق چې په ایشیا کې دی وخت کې د افغانی صاحب عمر علم د چانشتا په ایشیا کې تاسو خیال راغی هغه په لاهور کې حضرت لاہوری ته وی چې تا په یو تقریر کې ویلي دي جو لاہوریو میں تمہاری قبریں آگ کی تندوریں دیکھتا ہوں ستاسو قبرونه د اور تنورونه دي جت ترالو بیا راته په مخلاص والو ویلا بھی دیکھو چې مې وکړه څومره بني آدم چې څوک خرو څوک سپو څوک پیشوګانو څوک میلوګانو څوک ګیدړانو بني آدم پکې نه ښکاري. دیکھو وګوره رحمان بابا وی که ظاهر مې د سړو دي زه سکړما که ظاهر مې د سړو دي زه سکړما په معنا کې د چارپایو په حساب یم مون معنوي چارپای وګوره سپېڅ ته وي په ډېرو سیزونو کې د سپي خصلت مونږ نه اوچت دی د سپي کار څه دی چې د لارې په غاړه ناست دي که موټر تېرېږي ورپسې به منډه کړي که سایکل تېر شي غپ که ټانګه تېره شي غپ که لاره تېره شي غپ ووایي په ایمان مونږ چې په بازار کې په دوکانونو په حجرو کې ناست څوک داسې نه دله دی پلانه څه خنزیر دی
आपला वासद दिसते खायाने त मलाइका دا نور ټول خراب دي وای په ایمان دا زمونږ عادت ته کنه په جمعات کې ناس کی په جمعات کې سنت هم کړي او فرض پاتې یو بل ته وګ نږدې کوي د بل په وخت شروع کوي کنه